د غزني ښاروالۍ ته د 45 میلیونه افغانیو په ارزښت 12 ارادي خدماتي او عملیاتي موټرونه وسپارل شول. دغه موټرونه چې د ښاروالۍ ریاست د بودیجې څخه اخیستل شوي وو نن رسما یاد ریاست ته د خدمت په موخه وسپارل شول. د دغه ریاست مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې د یاد ریاست وسایط د غزني ښار لپاره کافي نه وو. اوس د دغه ماشینري په اخیستلو سره د ښاروالۍ ریاست کولی شي د غزني ښار ته په ښه توګه رسیدګي وکړي. د موږ هغه کوم وسایط چې ول هغه دومره کافي وسایط نه ول چې تر څو پورې موږ ټولو ناحیو ته رسیدګي وکړو یا ټولې ساحې پاکې کړو. نو الحمدلله دغه وسایط ښه په وخت باندې راته ورسېدل. اوس انشاءالله د تاسو د مایکو د تاسو د راډیو له لارې ټول ولس ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې دغه وسایط لکه څنګه چې مخته موږ په وینا کې یادواري وکوله چې د تاسو په پیسو او د تاسو په همکارۍ باندې اخیستل شوي دي، دا به انشاءالله د ولس په خدماتو باندې لګول کیږي. نن موږ تقریبا 14 قلم مال د ښاروالۍ د غزني ته ور تسلیم کړم چې په دې کې 6 دمترکه دي او 4 د ټانکرې دي، ګلیډر د لوډر د یو ماشین د خط اندازۍ ده. نو تقریبا 14 قلم مال نن د غزني ښاروالۍ ته تسلیم شو. ورته مهال د غزني ښار اوسیدونکي هم د ښاروالۍ ریاست له کړنو خوښ دي او وایي چې دغه وسایطو په مرسته به د ښاروالۍ ریاست فعالیتونه لا ښه شي. الحمدلله مردم غزنی از این پروسه زیاد خوش هستند و الحمدلله که در این باره در این مورد در ولایت غزنی یک گسترش خوبتر خواهد، یک انقلاب خوب برپا خواهد شد در ریسه تنظیف و در ریسه سرسبزی و در ریسه کار و دیگر چیزها در ولایت غزنی. سابق هم خوب پاک کاری میشد غزنی، شرکاش جوجاش همه صفا و پاک بود، اما فعلا که ماشینا را آورده از این وسایط ما خیلی خوشبین هستیم، خوش هستیم که وسایط خوبتر با شکوفتر شهر غزنی پاک میشه. د غزني ښاروالۍ تر دې وړاندې 4 ناحیې لرلې چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره 2 نوې ناحیې هم جوړې شوې چې د وسایطو د کمښت له امله ټولو ناحیو ته په ښه توګه رسیدګي نشوی کېدلی.